زه دا خبره ته کوم که چېرته غلط سوال دی وکړو نه غلط سوال نه کوم چې چا ویل غلط سوال دی کنه د کسان نه چا ویل غلط دی که زه خپل سوال بدلوم سوال مې دا دی وروره ته ټول پې پیږي دوه او دوه څو کېږي دونه خبره ده خلاص نور پکې څه شی نشته دا دی غلط ټول دی ماته ووایي څوک چې غلط ده ماته د ټول ماته لګېدي ټول لګېدي صرف یوه پوښتنه دا زما پوښتنه هم ده ستا د مینهوالو پوښتنه هم ده لا ماته چې نسې د دې پوښتنه هم ده دوه او دوه څو کېږي یا الله مبارز صاحب ګوره دوه او دوه څو کېږي که نه دوه او دوه اوس مثال یو سړی خر له خوټو پیژني او بل ورته ټیټېږي لنډ ورته تېرېږي سم ورته ګوري هغه هم پرې پوهېږي چې دوه او دوه څو کېږي ته ماته هغه هم پرې پوهېږي چې دوه او دوه څو کېږي نو مهمه نه ده چې د ما له خولې نه زه دا سوال جواب ته درکړم ښایسته خبره زه به زه بیا دې ته جواب درکړم د تا نه په دې پوښتنه کومه چې ته مبارز یې که نه بالکل خلاص نو چې د ما ارمي پیږي د ما ارمي پیږي د ما مینوال پیږي چې دوه او دوه څوک ما ورته وویلې ستا ارمي سره زه کار نه لرم زما تا سره کار دی که نه ودرېږه ته د شېرعلي پورې خندا کوې که دا ته دا سوال دی و څوک دې ووایي چې دا خندا ده زه به سوال بدل کړم څوک دې ووایي چې دا خندا ده یو خره دې باندې خو خر هم پوهېږي چې دا خندا ده دا ته څه بیا پښتو کار کوې نه پهلوانه اوس ته بیا ما کسي زړې کسي ته روان یې اوس که نه شاید بیا د سیر موټر داسې روان دی زما پوښتنه د دې شېرعلي نه ده دا اوس مبارز یم که نه مبارز دی ما ته د یوې خبرې جواب راکړي چې دوه او دوه څو کېږي زما سر باندې نور شکېږم دا نن درېیمه ورځ ده چې د یوې پوښتنه نه کومه ته ما ته جواب نه راکړي ګناه مې څه ده منفي دوه څو کېږي چې دې جواب نه یې راکړی ولا کلمه نه وایه ولاکې چې اول جواب تا نه دی اول سوال ما کړی دی ته مبارز یې که نه ما ته جواب راکړه زه حق لرم چې تا نه پوښتنه وکړم پوه شوې زه حق لرم وګونیسه